سلامونه. په مایکروسافت اکسل شیټ کې دغه ډول یو جدول لرم. جنس، تعداد، فی، قیمت او وروسته جمع کل یا ټولټال قیمت راغلی دی. دلته د تعداد و څنګ ته یو بټن لرم چې پورته او کښته خواته علامې لري. د پورته خوا په کښې کاږلو سره تعداد ډیریږي او په کښته خوا تعداد راکمیږي و دغه ډول بټن ته سپین بټن ویل کیږي. څنګه کولای سم و خپل جدول ته دغه ډول بټن اضافه کړو؟ د مثال په ډول که دلته کمپیوټر ته موږ پورته خوا کلیک وکړو، تعداد ډیریږي یو په یو او ورسره سم ټولټال قیمت یې هم فرق کوي. وګورئ. او که کښته خوا ووامه تعداد راکمیږي او ورسره سم جمع کل یې هم راکمیږي. څنګه کولای سو دغه ډول جدول چې بټنونه ولري جوړ کړو؟ راځم اول یو جدول جوړوم. د مثال په ډول دغه اندازه انتخابوم. دلته راځم جدول ته، ورته وایم all borders. اوس دلته اجناس ورکوم، دلته تعداد ورکوم او وروسته فی او ټوټل قیمتونه ورکوم. څنګه چې وینئ جنس مې ورکړي، وروسته تعداد او د تعداد وروسته فی قیمت مې ورکړي. اوس د دې دپاره چې تعداد د دې سره ضرب سي، راځو په ټوټال کې درېږو، مساوي علامه وهمه، وروسته دغه فی قیمت انتخابوم، شفت 8 وهمه چې د ستوري علامه یا د ضرب علامه راکړي او وروسته دغه تعداد چې دی انتخابوم. تر انتخاب وروسته د انټر بټن وهمه. راځم دغه سل یا خونه انتخابوم، تر اخره پورې راکشوم ترڅو په دا نور سیلو باندې هم اغیز پریوزي. اوس دلته دغه تعداد و څنګ ته یو بل کالم مې انتخاب کړی دی. په دغه کالم کې زه غواړم چې بټنونه اضافه کړم. راځم دلته ډیولپر ته، په ډیولپر کې انزرت او په انزرت کې دغه بټن چې دی انتخابوم. تر انتخاب وروسته راځم په د اوله خونه کې ایږدم. وروسته راځم دا خونه انتخابوم او په دا کونج کې علامه چې دا تر اخره راکشوم چې و نورو سیلونو ته یا خونو ته دغه بټن اضافه کړي. ته بټن تر اضافه کولو وروسته راځم په هر بټن انتخابوم، رایټ کلیک کوم، فورمات کنټرول او بیا په دغه ځای کې سل لینک کې راځم دا انتخابوم او دغه تعداد ورکوم. وروسته تر هغې اوکې وهم. همداسې په دغه نورو بټنو باندې هم کټ مټ کار کوو. کله چې مو پر ټولو بټنو باندې د پورتنۍ بټن غوندې عملیه اجرا کړله، وروسته تر هغې راځو امتحان ووایه. د مثال په ډول کمپیوټر پورتنۍ خوا بټن علامه چې زه ووامه، ته ګورئ تعداد ورسره ډیریږي. دغه رقم مثال مایک یا دا 2، دا نور ته مو لا نه دي ورکړي مشخصات، و دې ته هم کټ مټ مشخصات وکړو. د مثال په ډول ماوس راځم بټن انتخابوم، فورمات کنټرول، وروسته راځم دا دغه کومه اوکې. اوس که زه راسم پورته دغه وکړم، ته ګورئ تغیرات راځي. دغه رقم دغه عملیه چې ده په دا ټولو بټنو باندې اضافه کوو.